نن یو بیا ښایسته غونډې فلم سره راغلی یم چې دغه فلم کې یو جنۍ چې ډېر زیات اډوانس ګاډي کې خپل زوی سره یو ځای ته روان وي او بیا په لاره کې د دې نه د زوی په ګاډي کې دننه شي او په کومو مشکلاتو باندې چې دا خپل زوی د ګاډي نه روکاږي نو زه به دا په فلم کې ښایم خو دې نه پهله زما یو ورکوټ یوه ریکویسټ دی چې زما هر فلم لایک کوئ او زما چینل ضرور سبسکرایب کوئ نو راځو فلم ته د دغه فلم نوم دی مونولینت دا کیسه د مستقبل په کوم کې چې یو جنۍ موږ ته ښایي چې د هغې نوم سینډرا ده چې یو ډېر اډوانس ګاډي کې خپل زوی سره یو ځای ته روانه وي سینډا ته دغه ګاډي خپل خاوند یو ګفټ ورکړی وي او بیا سینډرا خپل زوی سره خپلې خوښې کره روانه وي سینډرا بیا د دغه ګاډي څه فیچرز چیک کوي بیا د دې یو فیچر چې AIA چې ډېر اډوانس فیچر یې وي هغې کې دا ګوري چې دغه ګاډي کې دې نه پهله د دې خاوند سفر کړی و چې هغه خپلو ملګرو سره یو هوټل ته تللی و او په دغه ګاډي کې دوی سره یو جنۍ هم وه د دې اوس په خپل خاوند باندې شک شي بیا د دې د خاوند ویډیو کال راځي او ورته وایي چې د دې ګاډي یو اپلیکیشن دی چې مونولینت نوم دی ما ستا په موبایل کې انسټال کړی دی او ته د خپل موبایل نه دا ټول ګاډي کنټرول کولی شي بیا د دې خاوند ته شاته نه څوک غږ کي او هغه دا ویډیو کال ختم کي او دې ته ګوډ بای ووایي اوس د دې دا شک په یقین باندې بدل شي چې زما د خاوند بله څوک جنۍ هم خوښه ده بیا سینډرا خپل یو ملګري ته ټلیفون کوي او هغه ورته وایي چې دا وخت زه په هوټل کې چا سره یم سینډرا په دې باندې شک شي چې دا ټیک زما خاوند سره ده سینډرا ته دا هم پته ولګي چې دا وخت دا جنۍ چا سره ده او دا ورته ډېر زاري کوي چې ماله د دغه سړي مخ وښایه خو د دې دغه ملګري دې ته هغه مخ ونه ښیي او دغه ویډیو کال ختم کړي سینډرا دلته کې ډېره زیاته غوسه شي خو دا اوس دا وخت خپلې خواښې کره ورسیږي خو دا د کور دننه لاړه نه شي او دا فیصله وکړي چې زه به اوس ډایرکټ هغه هوټل ته لاړه شم چې په کوم هوټل کې د دې خاوند ایثار دی او دلته کې دا هغه ګاډی تاو کي او هغه هوټل په لاره روانه شي له ګاډي AI سیسټم دې ته ووایي چې په مخکې روډ اکسیډنټ دی او موږ به اوس په بله لاره لاړ شو خو دا غواړي چې دا زر تر زره هغه هوټل ته لاړه شي او بیا دا له ګاډي AI سیسټم ته ووایي چې ما ته شارټ کټ لاره وښایه او دغه شانتې د دې هغه ګاډی په یو ویران سړک باندې روان شي او څلور واړو سایډو ته تکه توره تیاره وي او دې ته څه ښکاري هم نه سینډرا چې کومه په ډېره ټینشن کې وي هغه سګرټ ولګوي د سګرټ د لوګي په وجه له ګاډي AI سیسټم دې ته وارننګ ورکړي چې په ګاډي کې اور ولګېدو او دغه شانتې دا ګاډی په ایمرجنسي موډ ته لاړ شي سینډرا دلته کې ګاډي ته ووایي چې ما سګرټ لګولی دی خو هغه ګاډی په دې باندې پوه نه شي او دلته کې سینډرا هغه ګاډی په مینول موډ باندې بوځي د سینډرا زوی هم په ټوخي شي ولې چې هغې ته یو بیماري وي چې هغه له سګرټ لوګی نه شي برداشت کولی او سینډرا دا سګرټ بهر لاړه کي او له هغې زوی ډېر زیات جاړي او دغه شانتې دا خپل موبایل هغه زوی ته ورکي او بیا له سینډرا له ګاډي اکسیډنټ وشي او دا څه ځناور بهر ووښي او دا ګاډی هلته کې ودرېږي دا ګاډی دومره مضبوط دي که تا د غر نه هم لاندې لړی شي نو په دې به هېڅ هم ونه شي سینډا ته پکار دی چې اوس د ګاډي نه بهر کونه شي ولې چې دا ګاډی په مینول موډ باندې دی خو دا چې کله له ګاډي نه کوز شي دا هلته کې یو اوسۍ ګوري کومه چې د دې ګاډي لاندې مړه وي ګاډي کې دننه د 2 کالو ماشوم او هغه په موبایل کې د هغه ګاډي اپ ته لاړ شي او هغه کولو کي او غلطۍ سره دا هغه ورلډ موډ آن کي ورلډ موډ مطلب دا وي چې دا ګاډی به مکمل طور باندې بند شي د دې مطلب دا وي چې اوس به څوک د بهر نه دا ګاډی نشي کولاولی او دا ګاډی اوس د ټینک په شکل کې بدل شو او سینډا اوس دا ګاډی د بهر نه نشي کولاولی او دا بهر نه ګوري چې د دې زوی اوس هم دا اپلیکیشن کولاو کړی وي خو دا د بهر نه دا په اشاره باندې پوهي چې دا ورلډ موډ آن خو د دې زوی صرف د 2 کالو وي او دا په دې خبرو باندې چېرته پوهېږي او بیا د دې د زوی له لاسه هغه موبایل لاندې لړه شي او دا یې اوس اوچتولی هم نه شي ولې چې دې سیټ بیلټ لګولی دی او 2 کالو ماشوم ته دا پته نه وي چې سیټ بیلټ څنګه کولاوئ سینډرا دلته کې ډېره زیاته پریشانه شي او بهر یو ګټه راولي او دا ګاډی ماتوي خو دا ګاډی د دنیا ډېر مضبوط او ډېر سیف ګاډی وي او دغه ګاډي شیشه ماتول دومره اسانه نه وي سینډرا دلته کې ډېره زیاته پریشانه شي سینډرا دلته کې یو پاور هاوس کتلی وي دا هلته لاړی شي چې ماله به څه مدد میلو شي هلته کې یو ټلیفون وي خو هغه هم خراب وي او کار نه کوي
او دغه شان دا واپس ګاډي ته راشي. خو دا په لاره کې محسوس کړي چې دې پسې څه ځناور شوي دي او دا رامنډه کړي او له ګاډي له پاسه کښېني. خو کوم ځناور چې دې پسې شوي دي دا په دومره اسانۍ دې نه ځي. دا بیا په هغه ګاډي باندې ټوپونه ووهي او له هغه ګاډي الارم وغږېږي او دغه شان د ټول ځناوران هلته کې ویرېږي او وتښتېږي. او دغه شان دا شپه تېره شي او بیا سهار شي. بیا سینډا ګوري چې دا کوم ځای کې ولاړه ده هغه ځای ډېر زیات ویران او سنسان دی او دلته کې دې ته هېڅ هم مدد نشي میلاوېدی. خو په لاره کې دې هلته کې د ایرپورټ یو بوټ کتلی و په کوم باندې چې دا ډېره زیاته خوشحاله شي. دلته کې د ګرمۍ ټمپریچر ډېر زیات شي او ګاډي کې دننه هغه ماشوم ګرمې کپړې اچولې وي په کوم باندې چې له هغې ډېره ګرمي شوې وي. بیا سینډا خپل جیکټ وکاږي او له هغه ګاډي له پاسه سنروف له پاسه یې واچوي ولې چې هلته نه انور په دې ماشوم باندې لګي. او دغه شان د سینډا اوس هغه ایرپورټ طرف ته روانه شي. دا څو ګنټې هلته کې پیدل مزل وکړي او دا ډېره زیاته ستړې شوې وي او تږې وي. خو له سینډا قسمت ډېر ښه وي دې ته هلته کې یو سیند میلو شي کوم ځای کې چې دا ډېرې اوبه وڅښي او یو ځل بیا دا دلته نه حرکت کوي او دغه شانتې دا هغه ایرپورټ ته ورسیږي. دا ایرپورټ ډېر زیات ویران وي. دلته کې څه مات جهازونه ولاړ وي او نور هېڅ هم نه وي. دا له جهاز دننه ځي او دا هلته کې موجوده ریډیو باندې چا سره رابطه کوي خو دا ریډیو هم خراب وي او کار نه کوي. دې ته هلته کې یو غټ بوتل میلو شي او دا له جهاز هغه دوه ټیرونه هم وسوځي په کوم باندې چې دا غواړي چې څوک دا وګوري او د دې مدد ته راشي. او دغه بوتل کې ډېرې زیاتې اوبه واچي او هغې نه پس ته ګاډي ته راځي. دا بیا خپل جیکټ لاندې په سړک ګوري په کوم باندې چې دا ډېر زیاته ویرېږي او په منډه خپل ګاډي ته راشي. دا هلته کې خپل زوی ګوري کوم چې ګرمۍ د لاسه بېهوشه شوی وي او کمې اوبه چې دې ځان سره وړي وي هغه له ګاډي له پاسه واچي چې دا ګاډی له غونډه کې یخ شي. له ګاډي پکې آن وي خو د ایر کنډیشن بند وي په کوم باندې چې دې زوی ډېره زیاته ګرمي شوې وي او دا بېهوشه وي. دلته کې سینډا څه خشاک راغونډوي او هلته کې اور لګوي. د دې مطلب دا وي چې دا لوګی ګاډي دننه لاړ شي او دا ګاډي اټومیټک ټولې دروازې کولاوي کي او یا شیشه ښکته کي. خو دلته کې هر څه الټه کېږي. کله چې دا لوګی دننه لاړ شي له ګاډي سیسټم آن شي او دغه وینټیلیشن بند شي او دا لوګی بهر شړي او کومه لږه ډېره هوا چې دننه ګاډي ته تله هغه هم اوس بنده شي. سینډا ډېره زیاته غوسه شي او دغه شانتې دا په ګاډي باندې حمله کوي. خو د دې هېڅ فایده هم نه وي. دا ګاډی ډېر زیات مضبوط وي او دا څوک هم نشي ماتولی. دا هلته کې ډېر زیات کوشش وکړي او بیا ستړی شي او هلته کې ویده شي. دا په خوب کې ګوري چې د دې خاوند او دا په ګاډي کې څه متپس راځي او دې ته خاوند ووایي چې زموږ زوی ستا له لاسه مړ و. خو دا د دې خوب و او دا د خوب نه راپاڅي. سینډا اوس راپسي او خپل ګاډي ته راشي. دا خپل زوی ګوري چې هغه بالکل هم نه خوځي او دا فکر کوي چې دا اوس دلته کې مړ شو او دا ورته ووایي چې ته خو به جنت ته لاړ شي او زه به دوزخ ته لاړه شم. دا بیا ګوري چې دې د زوی ګوتې خوځېږي او دا اوس هم ژوندی وي او د دې حالات ډېر زیات خراب وي. بیا دلته کې اوس پې راشي چې هغه په دې باندې حمله وکړي او د هغې نه پټېږي او له ګاډي له پاس کښېني. خو هغه ګاډی ډېر زیات ګرم وي او دا واپس راکوز شي او د ګاډي لاندې پټه شي. خو هغه سپی اوس هم په دې باندې حملې کوي. بیا دې ته احساس وشي چې دا سپی هغه هوسۍ پسې راغلی دی کوم چې د دې ګاډي لاندې نښتې ده او دغه شانتې دا هوسۍ هلته کې هلته نه ازاده کړي. دې هوسۍ سره دا ګاډی حرکت وکړي او په شا باندې روان شي. خو سینډا دا ګاډی په یو کاڼي باندې ودري ولې چې شاته غر دی او بیا د دې په دماغو کې یو آیډیا راځي چې زه دا ګاډی د غر نه لاندې لړه کړم او له ګاډي AI سیسټم ته پته ولګي چې د دې ګاډي اکسیډنټ وشو او دغه شانتې به دا ګاډی د ټولې دروازې کولاوي کړي. هغې دا خبره د کمپنۍ نه اورېدلې وه او هغې ته دغه خبرې یقین هم وي که دا ګاډی د غر نه لاندې لاړه شو نو دا به هېڅ هم ونه شي او نه به د دې زوی پکې مړ شي. او اوس دا همداسې کوي او کله چې دا ګاډی په هوا کې وي نو د ګاډي AI سیسټم ته پته ولګي چې دا ګاډی په هوا کې دی او د دې دا مطلب دی چې له ګاډي اکسیډنټ وشو او دغه شانتې دا خپل موشن اکټیویټ کړي او دغه شانتې دا ګاډی په خپله بیلنس کې راشي او دغه شانتې دا ګاډی لاندې په ځمکه رالاړه شي او هلته کې ډېره زیاته دوړه جوړه شي او دا ګاډی په ځمکه راشي. دا په منډه لاندې راکوز شي او دا ګوري چې هغه ګاډی ډېر په طریقه باندې رالاړه شوی دی
او دلته کې هغه ګاډي دروازې هم کولاو شي ولې چې دا ګاډي داسې ډیزاین شوی و چې کله د دې ګاډي اکسیډنټ وشي نو د ټولې دروازې به اتوماتیک کولاوي شي او دا خپل زوی له ګاډي نه بهر روکاږي او ټولې کپړې ترې روکاږي خو اوس هم د دې د زوی حالات ډېر په خطر کې وي بل خواته هغه ګاډي اتوماتیک ریسیټ کیږي او ریبوټ کېدلو موډ ته راځي او دغه شانتې دا ګاډی اوس تیار دی چې سفر کولی شي بیا دا جنۍ په هغه ګاډي کې کینی او هغه ګاډی سټارټ کوي چې دې نه پس هغه ګاډي ټیرونه ودرېږي او د دې مخامخ یو غر دی خو سینډه ته دا هم پته ده چې دا ګاډی د دې قابل دی چې په دغه غر به وخیږي او دا ګاډی په غرونو او په کندو کې هم سفر کولی شي بیا دا ګاډی ډېر تیز په هغه کندو کې روان کی او ډېره په اسانه په دغه غر باندې بره وخیږي او خپل نارمل روډ ته راشي او دغه شانتې سینډه هسپتال ته راشي او څو ورځې پس د دې زوی حالات بالکل نارمل او دغه شانتې سینډه خپل زوی ژوند بچ کی په کوم باندې چې دا ډېره زیاته خوشحاله شي سینډه ته دا هم پته وي چې دې خاوند دې ته دوکه ورکوي او دا د دې خوښه ده که دا د خاوند سره ژوند کوي او که نه امید دی چې تاسو به دا فلم ډېر خوښ شوی وي نو زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ